ملاله د کندهار ختیځ میوند د خوږیاڼیو کاریز وه چې د شفاهي روایاتو او قبر د جوړښت له امله په ونه دنګه پیغله ښکاري. سهار پیل شوې خونړۍ جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېده چې ایوب خان د ځان ماتې پکې حتمي وبلله. د 3,000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 500 افغانان په نیم ژوندي حالت کې ولاړ وو. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولګېد او د ملي مبارزې بیرغ سور او سپین پر ځمکه ولوېد. دا چې ملاله او سردارو د جګړې شاته 2 پیغلې وې، ملاله د بیرغ اوچتولو لپاره ور وړاندې شوه او ناره یې کړه: خال به د یار له وینو کېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب و شرموینه. که په میوند